نه مالدارېږم مولي صاحب زه ورته وایم نبی علیه السلام چې د مالدارۍ کومه وظیفه ښودلې ته پې عمل نه کوې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې څه درله الله درکړي دي په دې رضا شه نو ته په هغې رضا کېږي ته خو بل ته ګورې او د دومره وګټلې او د دومره وګټلې او دا به څه چل کېږي نو مړ به شي خو مالدار به نه شي او چې د الله په تقسیم صبر کوي چې ماله الله سره کړي دي دا پوره دي با تکن اغنى الناس ته به مالدار شي ته به ټوله دنیا کې غني شي غني خو په دې باندې عمل کوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا درې خبرې وفرمایلې وی په دې باندې عمل کوه دا مختصر نصیحت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی پنځه سیزونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ پنځه سیزونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ اولی پکې وی ځواني غنیمت وګڼئ مخکې د بوډاوالي چې ځواني الله درکړې ده نو دا د بوډاتوب نه مخکې غنیمت وګڼه دا لوی غنیمت دی نن کولی شي او سبا به بوډۍ بیا به نشي کولی نو دا ځواني نن غنیمت وګڼه ګورئ دویمه خبره یې وکړله وی صحت چې دی روغ وجود روغ صحت دا غنیمت وګڼه مخکې د بیمارۍ نه چې نن روغ نو دا روغتیا دی غنیمت وګڼه سبا به داسې وخت راشي چې مونځ به په ولاړه نشي کولی داسې وخت به راشي چې د رمضان روجې به نشي نیولی بیا به فدیې ورکوي بیا به داسې وخت راشي چې اذانونه به کیږي او جومات ته به مانځله نشي تلی نو دا نن چې تلی شي دا غنیمت وګڼه او په ټیم مانځه ته حاضري کوه دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی مالداری مخکې د غریبۍ نه غنیمت وګڼه چې مالدارې که نه نو لا غریب شوی نه نو دا غنیمت وګڼه نو مالدارۍ کې ډیر څه وکړه هسې نه چې سبا غریب شي او بیا به دې وس نه نو چې مالدار او در سره شته دی نو ورې که د الله په رضا باندې ورې که الله پې رضا که او مساجد او مدارس پې جوړ که او علما پې تیار که جوماتونه پې جوړ که او خلقو له پې لارې او کوڅې جوړې که او د یتیمانانو د فقیرانو خدمتونه پې وکه دا مالداری غنیمت وګڼه مخکې د غریبۍ نه بیا به سبا غریبي نه به در سره نو دا مالداری چې الله درکړې دا غنیمت وګڼه څلورمه خبره یې ورته وکړله وی مشغولتیا دا فراغت چې دی دا مخکې د مشغولتیا نه غنیمت وګڼه نن فارغي نو دا فارغتوب غنیمت وګڼه او د الله عبادت کوه سبا به داسې مشغوله شي چې بیا به درته د جمع د مانځه ټیم نه میلاویږي نو چې فارغ نو دا پراختیا مخکې د مشغولتیا نه غنیمت وګڼه پنځمه خبره یې ورته وکړله وی ژوند چې دی دا د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه چې مرګ نه دی راغلی نو ژوند لوی غنیمت دی او چې مرګ راغی نو بس بیا خبره ختمه ګورې